د سرخپله په زندان کې سره روان دي لکه ممره هلکانو او ښځو سره څه کیږي او د دې زندان وضعیت څنګه دی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د هېواد تر ټولو لوی پلي چرخي زندان په اړه بېلابېل معلومات خپرېدل چې له معلوماتو داسې ښکارېده چې د دې زندان وضعیت خورا خراب دی. ویل کېدل چې هلته زندانیانو ته نشهیي توکي وررسېږي، زیرک ټلیفونونه ورسره وي او حتی له زندانه زندانیان لایف راځي. او بله مسله چې د دې زندان په اړه ویل کېده په کم عمره هلکانو او ښځینهو باندې چې دلته بندیان دي د جنسي ځورونې تورونه وو. اوس تاسو د افغانستان د زندانونو مشر په پلازمینه کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان د زندانونو په هکله په غیر عادي تبصرو سره په زندانونو کې د شته فساد، مدیریتي ستونزو او جنسي ناوړه ګټې اخیستنې پیښې تایید کړې. د افغانستان د زندانونو مشر احمد رشید توتاخیل په پلازمینه کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د هېواد په زندانونو کې د هر اړخیز ډیټابیس او زندانیانو ته د روغتیایي اسانتیاوو د نشتون سربیره له کم سنه زندانیانو څخه ناوړه جنسي استفاده هم کیږي. توتاخیل په خپلو خبرو کې همدا راز وویل چې د زندانونو ښځینه کارمندانو هم د خپلو نارینه همکارانو له لوري د جنسي ځورونې شکایتونه کړي دي. توتاخیل چې د هېواد د زندانونو له وضعیته ناخوښ و همدا راز وویل چې د زندانونو په سیستم کې فساد هم موجود دی او دا چې دغه فساد داسې یوه کمزوري ده چې یو شمېر زندانیان ترې د مخدره موادو او زیرک تلیفونونو د لاسته راوړنې لپاره ګټه پورته کوي. تر دې وړاندې افغان چارواکي په دې باور وو چې زندانونو ته راتلونکي د زندانیانو خپلوان زندانیانو ته مخدره مواد او زیرک تلیفونونه راوړي، خو د هغه په خبره د کورونا وایرس له کبله زندانونو ته د زندانیانو د خپلوانو د ورتګ تر بندیز وروسته دا په ډاګه شوه چې د زندانونو چارواکي زندانونو ته د دغه راز توکو په قاچاق کې لاس لري. بل لور ته په دې وروستیو ورځو کې په پلي چرخي زندان کې یو شمېر زندانیانو د خراب روغتیایي وضعیت له کبله د نه خوراک احتجاج هم کړی دی. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.